تاسو اوس ډوډۍ خورئ؟ هو دا که په تلیفونانو اخته یاست؟ دا زما پوسټ چې لایک ولې نه در کړی دا دا هم کو یار وې ګورې لایک نور کړه ته دا پرېږده هغه ګیلاسونه ډک کړه. دا څه شی دی؟ واخله دا ډک کړه دا دغه واده مو څه څه بلا وي دا ودې پیج جوړ کړي نو پیج جوړ کړی بل لږ خراب شو بل کار نه لري خدای په راځي دا څه دی؟ دا انسان جوړ کړی دی. بند کړئ. ته په چپله ډوډۍ ولې خورې؟ دا ټلیفونان چې شته باید په لاس وکړي مو دا رسرخان ادب نه دی زده. ته دا کوچنیانو ته وګوره د تاسو خو دغه لاس ښه شرمېږي نه بله بابا ډوډۍ خوره په زوره غږ مه لره ماته وایه درته نه وایه ته دا بیا هلو که په سمه درته وایم د رسرخان ادب مراعات کړئ. څه وشرمېږئ؟ سړی چې سرخان ته کښېنسي ډوډۍ خوري چپ باید ناست وي. اول خو ته سرتور سر ته ورته وګوره سرتور سر باندې ناست یاست. هغه زما نوې سټوري راواسوه جورو میلې ته چې ډېر خبرې مه کوه. زه څه درته وایم ته څه وایه؟ زه جوالو ته ګاډ یم نیټ بره بیا کار نه کوي دغه اپلا کار وکړي ته بند کړه ټلیفون هېڅ راکړه ډوډۍ راکړه ټلیفون راکړه ټلیفونه ته خپلو سرو ته مو وګوره سرتوره سر ناست یاست سرخان ته د کوچنیانو څخه یو شی زده کړئ څه شرم وکړئ حیا وکړئ دا هم څه کیسه جوړه کړې ده. بابا د اولادو ترمنځ فرق مه کوه دا بغل وته کښېنولي موږ ته وه داسې مه کوه هسې مه کوه دا اوس تا کوم ژوند پسې راخیستی دی دوی خو داسې کارونه نه دي کړي. ته د خپلو شکلو ته وګورئ دا خو شکلونه د انسانان دي. هر وخت موږ پر زار کې څرخانه ته کښېنسته دي نه بیا ستا نارې چغې شروع شي ډېرې خبرې مه کوه ولاړ د سترګو مې چپېږه بس ولاړه ونیکو مه کوه بابا ته دا مه کوه ولاړ لا اله الا الله محمد ولاړ شه په نامې ناسم وته بیا نه راځم بابا پر دا راکړه ستا سره ډوډۍ لا نه خورم یوه ګوله ډوډۍ نه در باندې پیر ځو پر هر وخت ستا دغه کیسه ده ته څه ناشه ولاړ شه پرڅه نه کې مې سم را خراب وباله خپل سمه ډوډۍ چې خوره چې په انسانان یاست څه ادب خو زده کړئ څه څخه به نور څه شي زده کړې خو هلې په ژره یاست کوچنیان خو نه یاست ادب یې زده کړئ. ته دا کوچنیانو ته وګوره سهار جماعت ته ځي چې را کښېنستله جماعت یې وکړي ځي په خپلو کارو پسې خپل سبقان وایي ته څه شي کړي دي مکتب ته مې ور واچولس هغه م په سر نه ورسوئ مدرسې ته مې ور واچولس په سر مو نه ورسول اخر څه دغه شان جوړ شول دغه ادب مې زده کړئ چې سرخان ته ناست د دونه ټلیفونان مخ ته نیولي نو خو څه چې خوله داسې کړه هغه بل ته نه وایه ما ته ولا ګاډې هغه خو مې هغه دی ولاړ کړئ خبرې خو نه ورته کوه خو در باندې راوغورځېږه بلا په ما شته زه چې بیا دې ونه وینم سمه چې هم کوی چې ته داسې ونه کړئ
دې ته به څه شی زده کوي د لاسه موږ یوه ورځ ارامه ډوډۍ ونه خوړله خاصه بس پر سرخان ته کښېنو د ده خبرې شروع سي سپین ږیری سود سپین ږیری دماغ د غونه یي ټلیفون خو هلته راسه واخیستل اوس چې ورسم دا وار مې په کړایي ولې یا د لې څه دي د لې چې کښېنم و د ګړۍ بعد څه پېښېږي راجع د دوه بدمرخه تشته نګر د ستا د لاسه هر وخت ستا د لاسه جنجال کېږي ما به څه شي وکړه تا ته چا ویلی چې ته د دغه خبره وکړه د لایکو خبره وکړه نه په پیدې ما کله د وکړه خو تا وکړله اوس څنګه څه کار اوس ډوډۍ دې وخوړه یا ښه وروره چې حقیقت څه دا خو زما او ستا دپاره وایي وایي سرخانه ته کښېنو نه مو بسم الله ستا نه مو بل بالا وروره که جان سرتور سره مو ورته کښېنو ټلیفون د شپې خو اخته یو چې اخته یو دا به د برۍ 3 بجې ما ستا غږ واورېدې ته پبجي ګیم اخته وې زه خپله دغسې اخته زما د دې ټیوه ورځ پاته وه مجبور وګړو کار به زده کې استفاده به زده کوله یا نو خدای ځای نو ډوډۍ وخت دی یو لس دقیقې نیسي بیا نو پلار چې ناست د پلار مخ ته بیا نو د سرخان خپل آداب لري هغه آداب هم نه یې مراعت کړي ښه ته چې ډوډۍ ته راغلې ته لاس پرېوي یا لاس پرېولو ملا نجاتت یا ملامت ما او ته یو ښه اوس چې ډوډۍ وخوړه سوله اوس چې ډوډۍ وخوړه سوله برابر سو د پلار لاسونه به ټول مچکو او بخښه به وغواړو بیا ټلیفون سو خو کار بیا نه کې بیا کنټرول کړو انډیواله ما د دونه ډېر استعمال هم په درد نه وي سترګې خو مو سترګې را خرابوي د بلې خوا سرخان وګوره خو چې هم دغسې وه دا ولې نه سړی کېږي ګډ بالا پلار زما ستا سره څه وکړي مکتب ته یې واستولو د معلم صاحب سره مو جوابونه ویل مدرسې ته یې واستولو د کاري صاحب سره مو جوابونه ویل راله اوس بس بل کار نسته ټلیفون د غونه کور ودان چې دغه وخت ما او تا ته راپرېښی دی ته ورسه د خلکو د پلرو ته ګر سره خپل زوی ته ټلیفون نور پرېږدي ما او تا ته ټلیفون راکړی دی پر سرخانم په اخته یو مخصوصا د شپې پر 3 بجې په اخته یو دا خو نو ښه وایي زه خپله ملامتیا منمه زه خپله غلطي منمه چې په هغه کوچنیوالي کې یو 2 چکې ما او تا ولې وایي اوس په سم دم وایي پالتو ګډېږي څه کوي کنه روایت چې زه پخته وم چې په ما باندې سات زه خو ما د خپل غلطي منم زه داسې نه وایم چې زه نه منم ولکه ما لا سره ورځ پوندو الله غجاله لا لا چپ مننه چې هیواد میډیا ګورئ